دوستانو موږ او تاسو ډیری وخت یوه خبره دا اورېدلې چې بیړه کول د شیطان کار دی. موږ ډېرو ته مشورې ورکړې چې بیړه مه کوه، بیړه د شیطان کار دی، او ډېرو بیا موږ ته مشورې راکړې او په دې خبره موږ ډیری وخت تاکید کړی. دا خبره البته د ځینو کارونو په اړه صدق کوي، د ځینو کارونو په اړه سمه ده. مثلا که تاسو یو کار پیلوئ بې له دې چې له یو چا سره مشوره وکړئ، بې له دې چې تاسو هغه کار تحلیل او تجزیه کړئ او بیړه وکړئ، د پورتنۍ خبر د دغې کار د دغې بیړې په اړه صدق کوي، د دغې بیړې په اړه پورتنۍ خبر سمه ده چې دغې بیړه د شیطان کار دی. که چېرته تاسو یو کار پیلوئ په هغې کې دومره بیړه وکړئ چې تاسو له چا سره مشوره ونه کړئ، تاسو خپل کار تحلیل او تجزیه نه کړئ او بیړه وکړئ، نو دغه بیړه د شیطان کار دی. خو ځینې کارونه بیا داسې وي چې د شروع لپاره او د اقدام لپاره بیړه نه کول د شیطان کار وي. یعنی که تاسو ځینو کارونو په اړه بیړه ونه کړئ، په اصل کې تاسو د ماتې امکان زیاتوي. او موږ په دغه ویډیو کې څلور هغه کارونو ته اشاره کوو چې که یې په اړه زر اقدام او بیړه ونه شي نو سخت نتواني کوي. خو مخکې له دې چې هغه کارونو ته اشاره وکړم، هیله ده که د کانال غړي نه وئ کانال سبسکرایب کړئ، که نظر لرئ کمنټ کې ووایئ او ویډیو ضرور لایک کړئ تر څو ډېره ولیدل شي. ځئ چې پرې ورځو. لومړی درس: که د ژوند لپاره مو لار او موخې بل چا درته ټاکلي وي، هر څومره چې زر کېږي بدل یې کړئ. په دغې کار کې به تاسو ډېره بیړه کوئ. د نورو له تجربو ګټه اخیستل ښه وي او زموږ په پرمختګ کې رول لري، خو نه داسې چې ټول مسیر مو دوی راته انتخاب کړی وي. ځکه هر څوک په ژوند کې یوه لار لري چې باید پخپله یې طی کړي او پخپله پرې لاړ شي. په دې اړه کارل یونګ وايي د خلکو مسیر باید یو له بل سره توپیر ولري. هغه بوټونه چې زما په پښو کې جوړ دي شاید د یو بل چا پښې ډېرې په عذاب کړي. دویم درس: د هغه کار په لور په بیړه باندې ورشئ چې ویره ترې لرئ. په دغې کار کې به هم بیړه کوئ. ویره زموږ د تصورات څخه راپیدا کېږي او زموږ د ذهني محدودیتونو محصول ده. ځکه موږ ذهن ته د هغه کار په اړه چې ترې ویرېږو ناسم تعریفونه مو ورکړي وي او دغه تعریفونه موږ له چا اخیستي وي؟ له تسلیم شوو خلکو. مثلا زه یو کیسه وکړم. یو چا خپل وړوکی فیل چې نوی زیږېدلی و پر یوه وړوکي مږوي پورې تاړه. لومړیو کې به فیل څه زورونه وهل تر څو مږوی له ځمکې راوباسي او ځان آزاد کړي، خو د مږوي په رایستلو یې زور نه راځي ځکه دی وړوکی و. له څو ځله کوښښ کولو وروسته له زور وهلو لاس په سر شو، د آزادۍ لپاره له کوښښ کولو لاس په سر شو، تسلیم شو او ذهن ته یې دا تعریف ورکړ چې ګنې د مږوي رایستل ناممکن کار دی. دی بالاخره وروسته له ډېره وخته لوی شو، قوي شو، حتی تر دې چې که ده لږ زور هم وهلی وای په ډېر اسانۍ سره ځان آزادوه او مږوی له ځمکې رایسته. خو دا چې د ده تصور د هغه زاړه تعریف په بنا و، نو تل په هماغه وړوکي مږوي پورې تړلی پاتې شو. کارل یونګ وایي له څه چې ویرېږې د ستونزو حل په هماغه کې دی. مثلا د فیل د ستونزې حل چیرته و؟ د مږوي په رایستلو کې. دریم درس: د هغه چا د راګرځولو هیڅ کوښښ مه کوئ چې غواړي تاسو پرېږدي. کارل یونګ وایي د هغه چا په مخ کې مه درېږئ چې غواړي د تاسو له ژونده ووځي، ځکه په دې ډول د هغه چا د راتګ مخه نیسئ چې غواړي ستاسو ژوند ته راشي. که داسې څوک مو په ژوند کې وي چې زړه، فکر او هیلې له تاسو سره نه وي تړلې، د دې کس ساتل د دواړو لورو په تاوان دي، دواړه لوري په عذابوي. دې ډول خلکو ته مو که د تګ اجازه ورکړه، نو په اصل کې د داسې چا د راتګ لپاره هم زمینه مساعده کړه چې له تاسو سره به هم فکره وي او له تاسو سره به یې زړه هم تړلی وي. څلورم درس: له هغه خلکو په بیړه لرې شئ چې فکر نه کوي خو قضاوت کوي. له دې خلکو په لرېوالي کې به هم بیړه کوئ. په دې اړه کارل یونګ وایي فکر کول سخت وي، ځکه خو ډېری خلک فکر نه کوي خو قضاوت کوي، ځکه قضاوت کول اسانه وي.